د هند او طالبانو ملګرتیا پیل شوه. افغانستان د پاکستان بې کیفیته سمنټو له محتاجۍ خلاصیږي. دا چې څنګه، نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د لسګونه کلونو راهیسې افغانستان د پاکستان بې کیفیته سمنټو بازار دی. هغه کمپنۍ افغانستان ته سمنټ راوړي د کوم ګټې چې مستقیما د پاکستان پوځ ته رسیږي. اوس ښکاري چې طالبان په دې برخه کې افغانستان د پاکستان له محتاجۍ خلاصوي. د طالبانو حکومت د کانونو وزارت د کندهار د سمنټو کان د استخراج چارې یو خصوصي شرکت ته وسپارلې. د سمنټو د دغه کان د استخراج لپاره 100 میلیونه ډالر پانګونه شوې چې هر ورځ به ورڅخه 3800 ټنه سمنټ استخراجیږي. د چارواکو په وینا یاد کان کې به 1500 کسان په کار بوخت وي. د طالبانو حکومت د کانونو وزارت دا مهال د کندهار په شاولي کوټ، نیش، ارغستان، دامان، خاکریز او پنجوای ولسوالۍ کې د کورماټو، سمنټو، ګچو، مرمرو، ډبرو او سرپو کانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملاً روانه ده. یاد دې وي چې د یادې پروژې کارونه د یو هندي شرکت لخوا ترسره کیږي. بلخوا بغلان کې د غوري سمنټو فابریکې تولید ډیر شوی. د بغلان غوري سمنټو فابریکې تولید 1,252 ټنو ته لوړ شوی. تیر کال 4,900 ټنه سمنټ تولید کړي. طالبان وايي هڅه کوي چې د یادې فابریکې تولید له دې هم ډیر کړي. په همدې حال افغانان د طالبانو د یاد اقدامونو هرکلی کوي او وایي چې داسې کړنې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه مساعدوي او له بلې خوا د هیواد د عوایدو د ډیریدو سبب کیږي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.